د یوې دایرې مساحت 1 پای دی او یوه قطعه لري چې مرکزي زاویه یې 350 درجې ده. نو دغه په نارنجي غوندې رنګ باندې چې ښودل شوی دغه قطعه دلته ښودل شوې ده او د دې مرکزي زاویه چې کومه دې ځای نه پیل کېږي او دا لویه زاویه ده داسې تر دې سره پورې دا د 350 درجې. دلته وایي چې د قطعه مساحت څومره دی. نو موږ باید په دې پوه شو چې د قطعه مساحت نسبت په ټول مساحت باندې دلته لیکو د قطعه مساحت د دې نسبت په ټول مساحت باندې کوم چې 1 پای دی 1 پای دا مساوي کېږي له څه سره؟ دا مساوي کېږي د مرکزي زاویې نسبت په څه باندې؟ مرکزي زاویه د 350 درجې د نسبت په څو؟ په ټولو درجو باندې چې دایره کې دي هغه څو دي؟ 360 لیکو نسبت پر 360 درجو سره. نو د قطعه مساحت نسبت په ټول مساحت مساوي دی د مرکزي زاویې نسبت پر ټولې داخلي زاویې نسبت چې 360 دی. نو چې د قطعه مساحت لاسته راوړو دواړو خواوې به په 1 پای کې ضرب کو 1 پای دلته هم او 1 پای دلته هم دا به له دې سره ختم شي. نو د قطعه مساحت به مساوي شي دلته لیکو د قطعه مساحت مساوي کېږي له څو سره؟ دا صفر به له دې صفر سره ختم شي درجه به درجې سره ختم شي دلته به شي 15 لیکو 15 او 1 دا موږ داسې هم لیکلی شو چې 9 ضرب 9 پای او مخرج کې موږ لیکلی شو څو؟ مخرج کې موږ لیکو چې 16 لیکلی شو 9 ضرب 4 9 به له 9 سره خلاص شي. اوس 9 هم په 4 نه ویشل کېږي 15 هم دا دواړه به سره ضرب کو 9 په 15 کې کېږي ښه 10 په 15 کې کېږي 350 350 نه چې بیرته 15 کم کو دې نه جوړېږي 315 دا به مساوي شي 315 پر 4 پای دا د دې د قطعه مساحت شو.